خو شیخ صاحب وویل چې زه ویرېږم چې دا طلایي فرصت چې په لاس راغلی دی زموږ د ناشکرۍ په سبب له لاسه خدای مخ راووځي. ما وویل څنګه؟ هغه وویل هر وخت چې نړیوال موږ ته سره نږدې سي چې په رسمیت مو وپېژني له دې خوا یوه لغته ورسي لکه یو مرموز لاس چې قصدا دا کار کوي. د ښځې د موضوع سره چې دنیا حساسیت لري موږ د امارت له پیله له همدغه ادرسه هر وخت ملل متحد په ډبرو ویشتلی دی. یو وار مو د نجونو بې له شرعي مبرره له تعلیمه منع کړه، بیا مو ښځې له کاره منع کړې او اوس دا دی د حنفي مذهب خلاف د امر بالمعروف او نهي عن منکر قانون راووت چې د ښځې مخ او اواز دواړه عورت او حتی مسلمانه ښځه به فاسق و کافر ښځې ته مخ نه ښیي. چې 20 کاله نور تیر سي دنیا داسې حکومت چې ښځو ته د هغوی حقوق نه ورکوي او په سپکه ورته ګوري، په رسمیت نه پېژني. زموږ خلک هم په دغسې غیر شرعي اقداماتو ډېر ناراضه دي. امارت غیر حق د ملت و دنیا سره ځان په ټکر کې اچولی دی. یو بل مولوي صاحب په یو ترخه خندا راغږ کړه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا وروستی قانون کې راغلي چې محتسب به معلوموي چې سړی خو به د خپلې ښځې سره لواطت نه کوي، باید سزا ورکول شي. اوس دا خبره باید وڅېړل شي چې دوی به دا څنګه معلوموي؟ امارت به د خلکو د خوب په خونو کې کیمرې ږدي؟ د دغو خبرو راپورته کول او هغه بیا په قانون کې ځایول او رسمي جریده کې نشرول د دې څه ضرورت و؟ شهاق خو د کتاب خبرې دي، که ضرورت سي مراجعه به ورته وسي. موږ باید په کلي کې د واز او د قانون ځای یو د بله سره وپېژنو. د څنګ مولوي صاحب ورته وویل په دې خبرو پسې مه ګرځه. زموږ ځینې چارواکي خپل وروسته پاته کلیوال ذهن ته د دین جامه وراغوندي.